سلام له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو دوستانو هیله از ما نیک هیلی اومنه شنونده و بیننده عزیز و گرامی سلام و احترام عرض میکنم. امیدوارم جور و سلامت باشین. بازم در یکی از کمپ های مهاجرین آمدیم. افغانای عزیز ماست. ببینیم که در چی حال هستن. قدرمنو دوستان دلته هم افغانان دی دغه کمپ کې چې د ډنمارک د کوپنهاګن په ښار کې ده. تاسو راځئ چې وګورو دغه دلته موږ کوشش وکړو چې یو کتابخانه دوی ته جوړه کړو. دلته کتابتون مو جوړ کړ. یک کتابخانه بسیار مجهز بر از اینا آماده ساختیم به زبانهای مختلف و یکی از اینه عزیزای ما از افغانستان آمده. پسر عزیز ما سلام علیکم. بچه‌م خوب هستی؟ صحت شما خوب؟ یک کم پیش بیا چطوری بچه‌م؟ چی است نامت؟ مدثر. بسیار عالی. من دو نامه هستم در خانه. پرویز مدثر. بله. خاردوش بسیار چه خوب نامه‌ای مقبول داری. چند سال داری عمر؟ 22 سال. اوه تو خوب یکی دیگه رفتی پیر شدی. جون هستی جان؟ نام خدا بسیار جوان هستی. چند روز چه وقت میشه آمدی دنمارک؟ تازه آمدیم. تقریبا 3 روز 4 روز. 4 روز بخیر آمدید. چطور در کمپی که هستین راستش بگویید تو گپ اضافی ندارین. بعضی کسا به خاطر از اینکه این مملکت خفه نشه واقعا برای ما بگویید اینجا زندگیتون چطور است؟ واقعا از جای دیگه که من زندگی کردیم خوبتر است، بهتر است. و شکر خدای فعلا کتابخانه است. آمدم امروز کتابخانه رو درست کردیم. و آمدیم یک کتاب خوش کنم که امشب برو کتاب بخونم. کتابم فارسی. این داستانای کوتاه. داستانای کوتاه بسیار عالی. داستان کوتاه طولانی. چرا آمدی دنمارک؟ چرا آمدی؟ من مشکلات زیاد داشتم. نمیشد دیگه. نمیشد زندگی نمیشد و همچنین من خودم کارمند حقوق بشر بودم. خب. بله معلم آموزگار حقوق بشر بودم در افغانستان. بسیار در کابل یا در دیگه ولایت؟ در کابل در بعضی از ولایت‌های دیگه هم. اصلا از کدام ولایت؟ از خود کابل هستم. از کابل هستیم. از کجای کابل؟ از خود کابل از منطقه علاودین. یعنی خب بخیر دیگه کشور ما برآمدیم. شنونده و بیننده عزیز و گرامی چی کنیم؟ یعنی ما وقتی تاریخ افغانستان رو میخوانیم فقط مهاجرت هاست. از هر حکومت، از هر دولت، البته برین تا هزارها سال افغان ها مهاجر است. یک کارش ها که همین مهاجرت ها ختم شد. ببینید همین جوان ها را تو را خدا اینا وطن سر از اینا مقبول معلوم میشه و اینا در وطن خود مقبول و زیبا و آرام هستند. در هر صورت امیدوار هستم بچه‌م که اینجا خوش باشین. مکتب و یک چیزی هست که زبان یاد بگیریم. اینجا داریم یک چیزی نه؟ بله مکتب هست. خب ان شاء الله سر از فردا درست شروع میکنیم. مکتب زبان یاد میگیریم. بسیار عالی. ان شاء الله هیچ کدام مشکل نیست. مصاحبه‌ای که امرایتان شو که چرا آمدین و چی مشکل داشتین این خوب هنوز شروع نکردین؟ نه خیر هنوز شروع دیگه بسیار تازه آمدین. بسیار عالی. خب قدرمنو دوستانو دلته راشید و کتابونه با اون گورو کنه. بسیار تشکر از خودت. بر ما خیال یک کم معلومات بده دیگه در کتابخانه چی چیزایی هست که این کتابایی گفتیم که فارسی هست. زبان فارسی و دری. کلا زبان فارسی و دری هست. همین کتابات و همچنان یک دونه از دیکشنری های بسیار مقبول فارسی انگلیسی داریم که هر لغت میتونیم دیگه پیدا کنیم. واقعا اینه ده هم دنمارکی پختو داریم. قاموس دنمارکی پشتو و سایر کتاب‌هایی را که اینجا هست دیگه ما فکر میکنم که آشپزی برای بچه‌ها داریم. آشپزی برای اطفال مانه هم برای خانواده ها هست. بسیار والا اینجا این بسیار چیزایی هست که ما بعضی کتاب‌ها را اینجا میبینم. اینه در افغانستان در پوهنتونون و در درسی کتابونو چاپول یحیی وردک لیکلی ده. والا بسیار عالی. یعنی فکر کنین که کتابای بسیار مؤثر داره. این چی است؟ این خوب بخیلم که از زندگی نامه دکتر صاحب نجیب الله است. دکتر صاحب نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان. اینه دیگه هر چیز است. کتابای فارسی، دری، پشتو و برای ما گفتن که اینجا تا اردو و انگلیسی و دیگه زبان هم هست. کدام؟ سربیایی، بوسنیا، روسی، ویتنامی، ترکی، کل زبان ها هست دیگه. من فکر میکنم که بسیار جالب است برای همه ما و شما. حالا من فکر میکنم که این یکی از دیگه از هموطنهای ماست که ببینیم امروز از این صحبت بکنیم. سلام علیکم. جور په خیر سیاتونه خیلی خیرات ده چال ده څنګه سیاتی خیلی نوم ده څه ده؟
احمد ډیره څه وخت کې راغلی یو کال ښه نو تر اوسه هم دې کمپ کې یا که نه نورو کمپو کې وي نه نور کمپو ښه ډېر ښه تا خو ډېره موده دې تېره کړې لږ به د ژبه هم زده کړي کار دې کړی په ژبې لږ ښه څنګه د ژوند دې په مجموع کې دلته ژوند کول ښه دي لکه نسبت نورو مثلا نورو مملکتونو کې چې مهاجرین دي لکه اسپانیا کې او ایټالیا کې وان زه فکر نه کوم چې هلته دا امکانات دي زه خو نه یم تللی چې تاسو څه وایي نه دلته چې کوم بهترین سهولیت دلته ده هم د درس په باره کې تعلیم په باره کې انسان کوشش وکړي لکه هر څه ته لاره پیدا کولی شي ډېره څه خبرې لري خپل وطنداران ته چې دا ټول راشي او که نه مه راځئ مالته اوسئ څنګه دا لارې څنګه دي څه مشکلات دي بس لارې سختي ده بس سختي دي بس کوشش وکړو چې هېواد خپل فی الحال جوړ نه دی که جوړ شو بېرته به خپل هېواد ته حالت جوړېږي نو یعنې دغه کسان چې شوق لري چې غواړي افغانستان نه راووځي دا وایي چې کوم اسانه کار ده چې تر دې راځي نه دا اسانه کار نه ده لکه من سره لوبی کول جان سر لوبی این شنونده‌های عزیز و بیننده‌های عزیز می‌بینیم که مرگ و زندگی است دیگه دل خودتان که از افغانستان میایین چی رقم میایین در هر صورت اون کار خود شماست اما یک چیز باعث ژورنالیست افغانی که در اینجا من کار میکنم رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک خدمت شما عرض کنم که قبول شدنم در دنمارک کار آسان نیست بسیار زیاد مشکل است یعنی 99% اینا جواب منفی میگیره مهاجرت قطع نیست قبول شدن قطع نیست اما لیلام که سابق بود اون لیلام دیگر نیست یعنی برای هر کس هم دسته نکنه هر صبح نقبلی قسمت هم نیست زوای ما چی تاقه مشکل دی مصایبه که چوه خبره داره تا که او تعلیم دی او ژوند کې درس وایي درس تعلیم نه افغانستان کې کورنۍ دی خو ورته پیغام ورکول شي چې دغه د جوړ روغم څه خبرې لري کورنۍ ته دې څه پیغام ما خو د فامیل نه احوال نه لري نو دغه د که څوک زمونږ احمد دغه زویکی ګوري او کورنۍ پیژني سلام ورته ورسوئ دا د ډنمارک کې جوړ روغ ده انشاءالله چې دا کتابونو سره دغه د ولاړ ده دلته او د کتابونو ننداره کوي هیله ده چې تاسو هم جوړ او خوشحاله اوسئ خدای مو آرامه لره او مننه ډیره زیاته چې زموږ سره مرکه وکړله قدرمنو دوستانو د افغان غږ راډیو تلویزیون ده ستاسو په خدمت کې ده نه یوازې د افغانانو ژوند د قبول شوو افغانانو ژوند همیشه موږ تاسو ته دلته په انځورونو تصویرو مرکو کې راوړو بلکې په کمپونو کې هم چې څوک دي د هغوی د ژوند په باب هم تاسو ته معلومات درکوو شما میتونین بیننده و شنونده عزیز و گرامی انتقاد کنین ما را پیشنهادایی بدین سوال و پرسشی که دارین هم میتونین از ما مطرح بکنین انشاءالله که افغانایی که در اینجا هستن و یا که ما خود ما میایم در هر کمپ که باشه خبرشان میگیریم بسیار زیاد تشکر یک بار دیگه شما تصاویر کتابخانه را ببینین و شما را به خدای بزرگ میسپاریم